بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لړمپې خو د اندې صاحب یاد غونډه چې چا را جوړه کړې ده زما فخر احمد خان بهادر، د اندې صاحب نسي، حضرت زبیر، د دې ټولو زه شکریه ادا کوم. اسرار د تورو ته مې ویې دا عمر داسې زر تېرېږي چې دا د اندیش صاحب 9 کاله وشو چې وفات شوی. موږ وایي دا پرونی ورځ وه. نو دغه حال زموږ د ټولو دی. دا چې کوم وخت چې تاسو له خدای پاک درکړی دی دا غنیمت وګڼئ، که دا لږ دی او که ډېر. زه افسوس دا دی زه اوږدې خبرې زباني نه شم کولی، لرې اوږدې. ما مخکې به ویلي قمرنایي صاحب کې هم دا کمزوري وه چې داسې زباني خبرې به اوږدې نه شوې کولی او په لیک کې خطا کړو. نو اندیش صاحب چې کله وفات شوی نو ما شعرونه ډېر لیکلي وو، خو یو 2 شعرونه بیا درته ووایم. ښه اورمبې به زه د دې نه مخکې دا کومو ملګرو چې تاسو سره خبرې وکړې دا معمولي خلک نه دی، دا د مردان او د ټولې پښتونخوا پېژندلي شوي شخصیتونه دي په خپل فیلډ کې، په خپل میدان کې. او دې ټولو اندیش صاحب داسې پېژنده لکه چې بل چا نه شو پېژندلی. د دې چې کومې خبرې وکړې دا مستند دي، مستند تاسې د سند په طور ته بل چا ته ویلی شئ. هغه شعر داسې دی چې د هغه د وفات ورځ به په هغه دا صدمه چې راشي نو یو ته انیشل شاک وي او بل ته بیا آفټر شاک. لومړنۍ صدمه چې هغه چې د هغې نه بچ شو نو بیا به ورو ورو خدای پاک انسان له طاقت ورکړي. هغه چې غزل یې د پښتو د کار سړی کړ، چې غزل یې د پښتو د کار سړی کړ، پیدا کړی دی مردان داسې پښتونو. چې غزل یې د پښتو د کار سړی کړ، دا د هغه د کار سړي باندې بیا خبرو. پیدا کړی دی مردان داسې پښتونو، که څوک وایي اندیش څوک و ورته وایه چې پښتو یې ولیده هغه مجنون و. دا د اندیش صاحب یو پېژنګلو پام راغونډه کړې وه. بشر صاحب او دې ټولو د هغې په ادبي شخصیت او په سیاسي شخصیت باندې ښې خبرې وکړې. خو ځینې زما په طبیعت کې یو اختصار او مزاح ده. ما ډېر چې کله به زه په کلي کې وم نو اندیش صاحب سره به خامخا په دوکان کې ناست نو که بل څوک به ناست و وخت به تېر شو نو ما به ورته لکه چې یو ته مړه کېږي داسې غلی ورته هغې وایي ما به اندیش صاحب ته یاره تا پرون اخبار نه و کتلی هغې کې خو د ولي خان زبردست بیان و هسې کړسونه یې چلولي هغه به نور وابه ورشه چې یې ووایه خپله ورته ودرېږه هغې ښکلې چې یې جوړې دا د هغه د شخصیت هغه د څومره مینه د خپله پاټۍ سره وه. بیا بشر صاحب د هغه د اجمل صاحب سره چې کوم تعلق و په هغې هم رڼا وغورځوله.
خو د هغې یو حد و کله چې اجمل صاحب پارټي پرېښوده یا د پارټۍ نه وویستلی شو او خپله پارټي یې جوړه کړه نو هغه ادیبان شاعران سیاسیان خو به خامخا تله خو دا به هم ورروان زه او اقبال او اندیش صاحب په دوکان کې ناست وو لکه دا خلک ټول ډلې ډلې وو ستاسو څه خیال دی تاسو دا منئ چې د درې واړو دا صلاح وه زموږ چېرې دې ته تللی نه دي په کار اګر چې همدې اجمل صاحب ډېر زموږ ډېر خوښ دی خو هغه مونډ چې ولیدی نو هغه مونډ هغه پرېښودل نه دي په کار نو دا فیصله مونږ وکړه چې یاره اجمل صاحب لکه هر څوک تلي خو مونږ وله نه یو تلي مبارکۍ ده چې یاره خفقان ده یا مبارکۍ نو دا پکې د اندیش صاحب لکه دا وینا وه چې پیوست ریح شجر سے امید بهار رک هغه خبره بیا وه چې تجربې وښودله چې دا لمونډ نه د جړې نه بغیر څانګه ترقي نه شي کولی نو خبرې مې بلا شی جوړې کړې وې ما ماله ټولې هېرې شو نو د دې د زباني خبرو دا هم یو فن دی دې ته فن خطابت وایي انګریزۍ کې ورته ریټارک وایي چې ریټارک نه درځي نو مایک ته مه ودرېږه بیا به لکه زما ګډ وړې نو دا د دې ډېر د خوشحالۍ خبر راغی چې اندیش صاحب یاد غونډه موږ یاد کړو هغه پارسې وایي کې وایي چې گاهے گاهے بعض خواهی قصه باری لرا او د دې نه مخکې مې سره رانه یېره هغې دا مطلب دی چې کله کله زاړه او خواږه دوستان یادوي چې هېر درنه نه شي نو دا د پروګرام اخري شیبې دي زه ستاسو دومره وخت نه لم او ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دې محفل کې م ګډون وکړو او نور به زه سوی یم خو بس تاسو ته خدای په امان ووایم غزل ووایه خپله د غزلو بابا خو مړ شوی دی نو موږ به څه غزل زه احتیاطاً ځان سره چې یو ځای چې په یوه لاره روان یې او خلک وایي دلته مغروران دي نو وسله به ځان سره ږدي که و خو ډز به پرې وکړې او که نه نو څه پیدا دي ما په خپله شاعرۍ کې څه تبدیلي لیدلې څه تبدیلي پکې زه محسوسوم چې دا ښه ده که بده ده په دې به بیا وروستو د خزان خبرې کوي لکه د موضوعیت نه زه معروضیت ته را روان یم زما عمر خو دا نه دی معروضیت خوا خو ډېره جنګي شاعري داسې حالاتو کې اوسېږو مونږه داسې حالاتو کې اوسېږو مونږه چې په خپل کور کې هم یریږو مونږه داسې حالاتو کې اوسېږو مونږه چې په خپل کور کې هم یریږو مونږه او ځان ته مو خپله خټې جوړې کړلې ځان ته مو دا مونږ کړي دي ځان ته مو خپله خټې جوړې کړلې
اوس چې کده مخلوق وایېږو مونږه ځان ته مو خپله خټې جوړې کړلې اوس چې کده مخلوق وایېږو مونږه هر ډوډګي پسې په منډه ورځو هر ډوډګي پسې په منډه ورځو خدای خبر کله به پوهېږو مونږه او ځان له پخپله یو قاتل خوښوو ځان له پخپله یو قاتل خوښوو پخپله خوښه حلالېږو موږ د ښکلو مینه کې نشه داسې ده اوس به لکه غزل سمره د ښکلو مینه کې نشه داسې ده په هېڅ حالت کې نه صبرېږو موږ د ښکلو مینه کې نشه داسې ده په هېڅ حالت کې نه صبرېږو موږ و دې دنیا ته په جړا راغلي و دې دنیا ته په جړا راغلي اوس چې تیزونو هم جړېږو موږ و دې دنیا ته په جړا راغلي اوس چې تیزونو هم جړېږو موږ او یو بل څه نازک غونته شعر د مجبورۍ نه په جامو کې ګرځو فیض صاحب پې پوهېږي د مجبورۍ نه په جامو کې ګرځو د خپله ځانه هم شرمېږو موږ اسراره موږ جوړه پوټیو روان اسراره موږ جوړه پوټیو روان چې د منزل نه لرې کېږو موږ اسراره موږ